انسان ډیر ضعیف دی، انسان ډیر لاچاري دی، انسان چاره نه لري، انسان ضعف ډیر لري. نو باید انسان څه وکړي؟ داسې دي د دوزخ 19 رقمه ملک دي، د دوزخ 19 رقمه ملک دي. دغه 19 ملکی را ولاړیږي د دې دوزخ اور هر یو جلا جلا علیهدن واحدن واحدن جلا جلا د دې دوزخ اور تازه کوي، لمبې تازه کوي. بعض ځای و دې اور ته انسانان ورشي د دې اور لمبې په زیاتوي، بعض ځای ډبرې و دې اور ته ورشي، بعض ځای درختې ورشي، بعض ځای زقوم ورشي، بعض ځای به د دې دوزخ اور مري تیل غواړي. تیل هغه وخت د دې انسانانو نوونه زونه د دې غوښو اوبه دا خدای را اخلي پر دې اور باندې ملک ورته ولاړې دي اچوي. نو 19 رقمه ملکی د دوزخ اور تازه کوي، 19 رقمه ملکی دي د دې دوزخ اور تازه کوي. د هر یوې شعبه جلا جلا ده، یو د انسانانو بپر اچي، بل د انسانانو غش پر اچي، بل انسانانو و دې اور ته ورچي دا اور په تازه کوي، بل ډبرې ورچي. خدا 19 رقمه اقسام هر یو جلا جلا خپل قسم کار ته کوي، دا قره د تیاروي. نو په انسان کې هم دا رقم زړه سته. د دې زړه شیطان خو لیدلی دي، دوزخونه لیدلی دي، جنتونه لیدلی دي. نو شیطان دا وس کوي، دا کوشش کوي چې د دې انسان د زړه څخه دوزخ جوړ کړي. 19 رقمه دشمنان د انسان په بدن کې موجود دي، د دې انسان د زړه څخه دوزخ جوړوي. خو انسان باید څه وکړي؟ د دې لپاره به موږ نن یو سبق دا زده کوو چې باید موږ د دغو 19 قسمو دشمنانو چې زموږ په بدن کې ګرځي، د دغو دشمن لپاره به کومه توره په لاس کې موږ ګرځو. 19 قسمه دشمنان زموږ زړه دوزخ جوړوي. دا رقم دوزخ جوړوي لکه ما درته وویل، لکه هغه دوزخ چې 19 ملکې ورته ولاړې دي، دا هر یو اور تازه کوي. نو د انسان په سترګو کې یو داسې شی هم شته چې دا د انسان زړه ودې ته مایله کوي، د انسان زړه ودې ته کشي او هغه د انسان زړه خرابوي. د انسان غوږونه د هغه رقم دي، د انسان پزه د هغه رقم ده، د انسان زړه ودې هر یو ته جلا جلا ورکشوي. تاسو ګورئ دا سترګې دا زموږ د زړه دښمنې دي، یعنې داسې کوي دا زموږ زړه کشوي و هغه اوج ته یې رسوي چې هغه دوزخ دي، یعنې خپل د مقره ته ایسته کوي. ګوري و عبثیات ته، ګوري و حرامو ته، ګوري و بې پردو ښځو ته، ګوري و هغو زنانو ته چې د هغو دیدو موږ ته نه روا کېږي. ګور د حواس چې سترګې دي، غوږونه دي، پزه ده، لمس دي، مسحه ده، یو شی مسه کول دي، دا د انسان لس حواس. دا ودې ته انسان چې لس حواس ښکاره دي، 15 حواس ښکاره دي او 15 پټ دي. او نشان نور د انسان په بدن کې دي. اوس د انسان لاس هم د انسان د زړه دښمن دي، د انسان پښې هم د انسان د زړه دښمنې دي، د انسان سترګې هم د انسان د زړه دښمنې دي، د انسان هر قدم چې ته اخلي دا هم د انسان د زړه دښمن دي. نو دا شان سول د انسان د زړه دښمنان، دا ټوله د انسان زړه په چش کې اچي، هغه په نړېدو کې اچي، د انسان زړه په خرابېدو کې اچي، د انسان زړه په نړېدو کې اچي. بل نشان نور دی، دا هم د انسان په بدن کې ګرځي او راګرځي. دا هغه څه یو شهوت دی چې دا هم د انسان د زړه یو لوی دشمن دی. دا شهوت د انسان بدن و زنا ته مؤیله کوي، و بدو ته مؤیله کوي، و لواطه ته مؤیله کوي. دا یو قسم توجه ده د انسان په بدن کې.
بل حرص دی د انسان په بدن کې. حرص هم دا کوشش کوي مال پټ که دنیا پټه که زړه پر هغه شي باندې ټینګ ولګو فلانه وکړه بستانه وکړه دا کوي. بل عمل امیدونه نن به دغه لمونځ دا نفل نه کوم سبا به کوم، نن به د روژې دغه عبادت کوم بل سبا به دا عبادت کوم. دا عمل د امید آخر انسان و هغه وخت ورسي چې د انسان زړه مائله کی د انسان زړه دوزخ وګرځي. امید نن به کوم سبا به کوم بل سبا به کوم بل سبا به په دغه کې قرار د انسان زړه بل حالت ته ورسي. او دغه رقم د انسان د زړه بل دشمن درواغ چې دا د انسان زړه و دوزخ ته رسونکی او د انسان زړه و دوزخ ته کشي. ولکاذب عدو الله چې درواغجن د خدای دشمن سو نو د زړه هم دغه رقم کشونکی سو. بل غیبت دی، غیبت ته چې انسان ټول اعمال حسنه که لمونځ دی که روژه ده که حج دی که زکات دی که ستا نیکۍ دي که ستا شي دي که ستا شادۍ دي دا ټوله دغه غیبت ستاسې وي ستاسې تښتوي. یعنې داسې وخت راځي چې تا به د یو چا غیبت کړی وي، ستا د غیبت په وخت کې چې حساب و کتاب کیږي روا به اخیستل سي ستا نیکۍ و هغه سړي ته به ورکول سي، هغه به نسي بس ستا روژې به ورکول سي دا به نسي بس ستا لمنځونه به ورکول سي دا به نسي بس ستا نیک افعال به ورکول سي دا به نسي، بیا به د هغه بدۍ رامعادېږي پر تا باندې. علاج موږ ته پر غیبت باندې واسو توفیق نه راکوي. د انسان ټوله نیکۍ پر دا رقم خوري لکه یو بل اور چې دا لرګي خوري. دا هم انسان زړه و دوزخ ته کشونکی وي. بخل دغه رقم دی، بخیل ارچ باشه توانگر بمال بخاری چې مپلس خورد و شمال. بخیل چې د دنیا شی و شادی د دیوی د دنیا سره رمه د دیوی لیکن بیا هم په خواری سره د غوښ پیچن خوري خواری وي. بل کبر دی، کبرم انسان داسې خرابوي د انسان زړه چې دوزخ ته داسې ورمعیله کوي. چې کبر دی ولې ځکه ذوالجلال وایي الکبریاء رداء، خدای وایي دا کبر زما دوپټه ده زما پټو دی، تاسو نو په دا باندې زما سره یووالي مه کوئ. نو اوس تاسو وګورئ یو د سترګو نقصان ته چې یو د سترګو نقصان را واخلې هغه در دنیا و در ماتحه ستا زړه ډېر کشونکی وي چې در زر قسمه هم بالا دي. ستا د یوې سترګو کتل ستا د یوه سترګو کتل در 2000 قسمه ګناهو هم بالا دي. نو دغه 19 قسمه اقسام چې دا ما بیان کړل دا د انسان زړه ته دا اور ورچي، دا اور وربلوي، دا اور ورتازه کوي، اور وربرابط کوي. ځکه دا د انسان د زړه خرابونکي دي. نو د دې ټولو دپاره باید انسان څه وکړي؟ خدای وایي، احادیث د رسول الله وایي، کتابونه وایي، تاریخ د طبري وایي، قرطبي شریف دا نقل کړي دي چې سړی به څه وایي دا به وایي. که چیرې کبر رالی، که بخل رالی، که حسد رالی، که ریا رالی، که عمل رالی، که حواس دغه لس حواس رالی، یعنی لمس و مچېدل و مسحه کېدل و کتل و اورېدل و تلل و راتلل و دغه حواس د انسان دا چې پر تا غالبه کېدل نو به څه وایه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله هو السمیع العلیم. دا چیش دی؟ دا وای تا خپل توره خپل درسته خپل صلاح په مخ کې د الله کښېښول، تا خپل ځان او الله ته تسلیم کړي. خدای وایي چې تا ما ته ځان تسلیم کړي نو زه ستا پالنګه کوم. اعوذ بالله پناه و خدای ته موږ ورولو من الشیطان الرجیم. خدای موږ ته د دې شیطان رجیم څخه پناه راکړه. ان الله هو السمیع العلیم. خدای د هر څه اورېدونکی دی. نو به دغه زموږ 19 شیان
لکه د دوزخ هغه 19 ملکې زموږ په بدن کې دغه 19 شان چې دا هر یو پر موږ غالبه کېږي موږ به خدای ته پناه وړو. ولې؟ فإن شیطان عدو فاتخذوه عدوا